جی ګرانو کتونکو السلام علیکم. ډیر خوشاله ما نن ما سره زموږ یو ډیر زوړ ملګری په خوا به مو په ټلویزیون اکثر مرکو کې غب شپ لګاو احمد سیدی صاحب را سره دی. احمد سیدی صاحب په خواني سفارتکار دی، یو سینیر افغان سیلنکار ته ویل شو په افغانستان باندې مین شخصیت دی. سیدی صاحب السلام علیکم. مننه کوم حسن خانه، خوشاله یم چې له کالونو وروسته بیا نو سره ګورو. و ډیره مننه. بس هغه کابل کې چې ملو شو سیدی صاحب دا غي نه پس بیا ملاقات نه دی شوی کنه جی. شرایط داسې و چې زه به مسافر شوم، ته به مصروفیتونه شرایط داسې راغلی چې هر څوک په خپل قریبي باندې اخته دي. درته وای چې دا وخت تاسو خو لکه د ډیر وخت نه خپل د افغانستان په حالاتو باندې شړنې کوي، د پاکستان د سیاست نوم خبر یې بلکې د دې خطه سیاست باندې تاسو یو خپل ډیره جوور نظرم دی او رایم په لره. دی وخت کې تاسو ته افغانستان کې چې دا کم حالات دي دا څنګه ښکاري؟ تاسو خپل تجزیه څنګه ورکوي؟ اول خو زه افغانستان زما وطن دی، زه همیشه دا کوشش مې ده، دا نظر مې ده، دا زما ارمان ده، زما آرزو ده چې د ګاونډیانو سره خیر کې وي، مثبت اړیکې وي، دوستي وي، صمیمیت وي، مخصوصا هغه مملکتونه چې اسلامي دي لکه ایران، پاکستان او نور. اما حالات چې زه اوس ګورم د افغانستان او پاکستان حالات کرکچن دي، درست نه دي، د دواړو مملکتونو په ګټه کې دي نه دي، د دواړو خلکو په ګټه کې نه دي. بهتره دا ده چې صلح وي، زور ازمایي نه کېږي، په زور نه کېږي، په پښتانه کې وسله ده وایي په زور کلي نه کېږي. یعنې بهتر دا ده چې تفاهم وسي، خبرې اترې وسي، اما خبرې اترې داسې وي چې صادقانه وي، اعتماد ایجاد شي. اوس د طالبان افغاني او پاکستان په منځ کې اعتماد نشته، باور نشته. تر هغه وخت پورې چې اعتماد ایجاد نشي، دا مشکل ده چې خبرې نتیجې ته ورسیږي. اما اعتماد هغه وخت پیدا کیږي چې دواړو طرفونه په صداقت، په روستي، په بردباري، په اصولمندي ګامونه پورته کړي. سیدی صاحب لکه دا حالت دا دی، یو خو ګوره پاکستان دوا غټي ګیډې کوي. یو خدا دی چې پاکستان وی چې زمونږ د افغانستان سره نور هیڅ مسله نشته. وغه 13 ورځ د چین خارجه وزارت چې کومه ترجمانه د داغیم بیان ناغي چې یو مسله د هغه دهشتګردي د افغانستان نه پاکستان ته هم دغه خطر ده د دهشتګردو دغه کوم وایو بیا دا کم سخت دریزه ګروپونه میلیټنت ګروپس دي خاص کر د پاکستان خلاف چې دی هغه په افغانستان کې دي. نو دا یو ډیره خمو قوا افغان طالبانو لا چیرې بس یو سمې طرف ته تلوي او دغه خلک یې الته کې کنټرول کی یا د پاکستان خلاف به کاروایی مکوي یا پاکستان لور کی. نو دا خو ماغه وش سرکل چوتوي باغې کې روان دي کنه. نو ولې دوی دا کار نه کوي؟ مخکې په اسامه بن لادن باندې افغانستان کم ځای ته لاړ او وسې کم د ټي ټي پی باندې تاسو ولاړی. حسن خانه، زه داسې انسان یم، داسې سړی یم چې لما عمر اوس تقریبا نزدیکېږي چې یو کلن شم، دروغ نه وایم. تاسو معلوم ده چې طالبان افغاني 20 کاله په پاکستان کې وو، ډلو څپلي ورسره همکاري درلودل. ګرچې اوس طالبان افغاني وایي چې په افغانستان کې دهشتګرد نشته، تروریست نشته، طالبان پاکستاني نشته، طالبان افغاني دا خبره کوي. اما زه داسې وایم چې پاکستان تقاضا لري چې طالبان افغاني تی تی پی، یعنی تی تی پی په چې مشري اوس ولی الرحمن مفتی ولی الرحمن دی، بل ګروپ چې حافظ ګل بهادر دی، دا باید مهار شي، یعنی مخ ونیول شي. دا امکان نشته. امکان ولې نشته؟ درته وایم. اول 20 کاله طالبان پاکستاني دي، طالبان افغاني په یو دسترخوان کې وو، په یو ټغر کې وو، یو ایدئولوژي لري، رهبر یو ده. یعنی طالبان پاکستاني هم د ملا هیبت الله نه بیعت کړی، طالبان افغاني هم بیعت کړی، رهبر یو ده، یو ژبه لري، یو قوم ده، په یو منطقه دي. څنګه طالبان افغاني دا کولی شي چې جلوګیري وکړي؟ هیڅ امکان نشته، هیڅ امکان نشته. د دې لپاره چې حتی مشران، یعنی د طالبان افغاني مشران چې وغواړي چې طالبان پاکستاني مار کی صفوف، یعنی وړی نه مني. د دې لپاره چې بیا نه تکراروم، طالبان افغاني پاکستاني یو ایدئولوژي ده، رهبر یو ده چې بیعت کړی. 20 کاله په یو دسترخوان کې وو، په یو ډوډۍ کې وو، په یو ناستو کې وو، یو ژبه یو ده، ایدئولوژي یو ده. دا د مهار کولو هیڅ امکان نشته. نه طالبان افغاني دا توان او صلاحیت لري، نه دا قدرت لري، نه کولی شي، نه کوي. دا خبرې دي، دا یو خبرې دي. یعنی پاکستان چې غواړي چې طالبان افغاني
سالا پورته کې طالبان پاکستاني ووایي دا خام است و خیال است و جنونه. نه نو بیا به لکه دا کم حالات چې دي پاکستان خو وایي که په ما باندې حمله کېږي نو زه به د هغې جواب هم په افغانستان کې ورکوم. نو سیدي صاحب دا حالات په چېرته روان دي؟ ګوره هغه درون بمباردمان چې پاکستان کوي ملکي خلک وژل کېږي دا د تعصب خبره ده، دا د منلو ور نه ده. د دې لپاره چې عوام خلک ورا کار نه دي. ګر چې پاکستان وایي چې زه ترکستان وایم، اما زه داسې وایم چې دا د حل لاره نه ده. دا د حل لاره نه ده. اصول دا ده چې په خبرو اترو باندې حل کېږي. تر هغه وخت پورې چې ټي ټي پي ژوندی وي، ټي ټي پي غواړي چې لکه داسې حکومت غواړي لکه طالبان افغاني په پاکستان کې داسې حکومت غواړي په قبایلو باندې نفوذ وکړي. دا نه کېږي. زما باور دا ده چې پاکستان باید یعنی پاکستان باید په خپل سیاستونو باندې تجدید نظر کړي. زه په پاکستان کې تاسو ته معلوم ده سفارتکار پاتې شوم. یعنی پاکستان ګوره طالبان افغاني هغه وخت چې طالبان افغاني په پاکستان کې وو، پاکستان ولې یو یې نشته، هیڅ خبره نشته، دروغ دي. اما وو طالبان افغاني چې قدرت رسېدلي چې جمهوریت د اشرف غني سقوط وکړ. تاسو معلوم ده چې جنرال حمید فیض راغلی په لاس ورځو کې په کابل و د منصور احمد خان سره یو د طالبان کابینه یې جوړ کړه. ملا حسني رئیس الوزرا که فلانی وزیر دفاع که فلانی وزیر داخله که. دا د افغانستان خلک په پیږي. اما اوس حالات داسې ده چې د افغانستان خلک په عذاب کې دي. یعنی پاکستان زه حیران یم چې پاکستان ولې وایي چې تاسو طالبان پاکستاني مهار کوي، تاسو د هغو مخ ونیسئ. ولې وایي څنګه نه پوهېږي چې طالبان پاکستاني او طالبان افغاني یو ایډیولوژي دي؟ نه پوهېږي چې رهبر یو ده؟ نه پوهېږي چې 20 کاله په یو ټغر کې په یو دسترخوان کې ډوډۍ خوړلې؟ دا څه معنا لري؟ پاکستان خو هوښیار خلک ده، باید په دې خبره ښه وپوهېږي. دا راته ووایه چې لکه مسله دا ده چې دې کې خو بیا همدغه به رواني پاکستان دا مسله ده. اوس یو بله مسله تاسو راایستې ده سیدي صاحب په افغانستان کې په هغې باندې بحث روان دی او خاص کر د طالبانو وخت کې هغې لږه ډېره هوا واخیستله، هغه ده د بارډر دا مسله. دا راته ووایه چې افغانستان ولې پاکستان ټریټوریل انټیګریټي نه مني، حالانکې پاکستان منلی دی، خو بیا هم وخت په وخت باندې د پاکستان څخه تقریبا 1.5 لاک مربع کیلومتر باندې چې کوم دی دعوه کوي. از اټ ا ریشنل؟ دا یو عقلي دعوه ده؟ ګوره تاسو معلوم ده چې افغانان یو تعداد افغانان د ډیورند کرښې نه مني، وایي ډیورند وایي قاصد ده، دا قصد وایي. زه داسې نظر لرم چې دا خبره چې افغانان کوي اوس یو شعار ده، یو خبره ده، اما عملی چې دا پاکستان حاضر شي دا بیرته تر اتاک پورې افغانان ته ورکړي، زما په نظر غیر ممکن ښکاري. زما په نظر عملی نه ښکاري، غیر ممکن نه ښکاري. بیا نو دا موضوع خلکو ته مربوط ده. یعنی هغه خلک چې په پاکستان کې دي او هغه خلک چې په افغانستان کې دي، دا خلک باید په خپل منځو کې کینی ریفرندوم وکړي چې څوک مني څوک نه مني. یعنی دا د حکومتونو کار نه ده، دا د دولت کار نه ده، دا د اشخاصو کار نه ده، دا د دوه دولتونو کار ده چې په دې باره کې تصمیم ونیسي. نه نو سیدي صاحب لکه پاکستان کې خو پښتانه سیمه کې تاسو ته پته ده ریفرندم شوی دی په دې حواله سره. هغوی ویلي مونږ پاکستان سره 99% دا و چې لکه مونږ پاکستان سره شامل یو. نو ولې نه چې اوس افغانستان غاړې ته ریفرندم وشي؟ نو پکار نه ده چې تاسو ته ریفرندم وشي هغوی نه تاسو کې؟ زه په دا خبره معلومات اسحاق خان په یو پښتون د رئیس جمهور په پاکستان کې، جنرال کرامات یو پښتون د رئیس جمهور په ارتش فوج په پاکستان کې، اوس عمران خان د کرم خان زوی دی، د یو پښتون د نیوزي ده. یعنی پاکستاني هغه څوک چې په پاکستان کې دي چې نېشنل امامي پارټي دي، پښتونخوا دي، دا د پاکستان تذکرې لري، دا د پاکستان پاسپورت لري. د پیګو دا بیا نو دا خلک چې هلته دي، یعنی پښتانه چې هلته دي، هیڅ وخت دا عمومي نه دي ویلي چې موږ د افغانستان سره یو ځای کېږو. هغه خپل ازادي غوښتي دي، هغه خپل نظر غوښتي دي، هغه خپل اصول غوښتي دي. دا یعنی د ډیورند کرښې اجارتا یو خبره درته کوم، اجارتا یو شعار دی، د شعار مشکل نه حل کېږي، شعار دی. نه
لکه دا کو ګوره نو وس دا مسله د ټولو افغانستان نه ده. لکه افغانستان کې ک تاجک او ازبک هزاره هغه وی دا مونږه منو وی دا اسې چې کم دی بس دا پښتانه قام پرست چې کم دی عوام له دوکې ورکی جذباتي دغه کوي وی دا بارډر دی. نو چې په افغانستان کې په دې باندې کنسنسس نشته یو ور رائے پی نشته دی او هغه وی چې دا لسل افغان بادشاہانو چې کم دی په دې باندې دسخط کړی دي نو بیا ولې دا خبره تاسو چې کوم دی بار بار د بعضی پښتانه ډیر زیات دغه کوي کنه او چتهږي نه د افغانستان خاورې خو زیاده له لاسه تللې برنوي ډیورن تاسو معلوم ده یو بخش یعقوب خان هم دا کار کړی د پاکستان سره بیا نه وروسته افغانستان د پاکستان خپل استقلال مخکې اخیستی و بیا د روسیې خاطر ازبکستان او دا شیان هم په ایران کې تقسیم شوی. زما نظر دا ده زما نظر بیرته حسن خان دا خبر کوم چې دا موضوع د افغانستان او پاکستان خلکو ته مربوط ده حکومتونو ته مربوط نه ده. حکومتونو دا معضله نشي حل کولی بهتره چې دواړو مملکتونو نه یو خبره کومه سیدی صاحب کدا سي تاسو چې د تاجکستان سره بارډر دی اوس تاجکان وی چې دا د تاجک او د تاجکستان د خلکو سره مربوطه ده دغه شان د ترکمنستان سره دی دا چې د ازبکستان سره دی دا ټول بارډر خو تاسو لانګریز راخلی کنه په دې کې خو یو بارډر داسې نشته چې افغانانو په خپل جوړ کړی ما ګور حسن خان ما دا خبره کول چې موږ په پاکستان باندې دا لرو باید په سمرقند او بخارا واخلو دا خو نه کیږي اوس به امو بادر دی اوس خو نه کیږي زه تاسو وایم چې حساب وکړو له اول حساب وکړو یوازې نشو کولی چې پاکستان سره حساب وکړو دا یو معضله ده د معضله یو مشکل ده بهتره چې دا د خبرو اترو په حال کې د خلکو نه پوښتنه وشي تاسو څه غواړئ د خلکو نه پوښتنه وشي خلکو تاسو څه غواړئ نه لکه تاسو دا وایي سیدی صاحب لکه چې ته ډیورن نه منې نو بیا دا ټولې مه منې بیا د تاجکستان سره مه منه ازبکستان سره مه منه انګریز د ایران سره راخکلی هغه مه منه بله زه داسې وایم چې معضله یوازې دا نه ده سمرقند ده بخارا ده نور ځایونه دي زه داسې وایم اما زما نظر دا ده چې سیدی چې دا نظر ورکړي چې د ډیورن منم یا نه منم یا استاد محمد محقق چې وایي چې زه منم یا نه منم دا د حل لاره نه ده بیا یو سړی کمال اصولي وایي چې زه خو بیخي نه منم دا د حل لاره نه ده بهتره ده چې خلک یعنی دواړو مسلمانانو چې دی خاطر دی او دی خاطر هغو تصمیم ورسي نه حکومت نه دولت نه زده نه حسن خان نه بل څوک نه دا حکومتونه دا د ولس نماینده حکومت نه نه تاسو امیر حبیب الله خان نه منې امیر عبدالرحمن خان نه منې امیر امان الله خان نه منې ګوره امیر عبدالرحمن خان خو د انګریزانو په لاس کې و استقلال هغه وخت نه و حبیب الله خان هم استقلال نه درلود استقلال خو په امان الله خان په وخت کې اخیستل شوی دا ته معلوم ده هغه وخت بیا پاکستان استقلال نه درلودل 28 کال مخکې افغانستان له پاکستان مخکې استقلال اخیستی یعنی پاکستان خو د انګریزانو بیا نو دغه خط چې اوس پاکستان وایي چې زموږ ده دا خو پاکستان نه دی اخیستی دا خو انګریزان ورکړی پاکستان ته بهتر دا ده چې افغانان اول له انګریزانو سره یو بحث وکړي بیا وروسته دې خط راشي لکه دا خبره صرف د دې دپاره د دې د وجې نه چې کوم دی سیدي صاحب لکه تاسو ګورئ افغانستان هم سټیبل کیږي نه استحکام نه لري خاص کر د پاکستان هم دلته چې کومه پښتنه سیمه ده هغې کې یو غیر ضروري یو داسې بحث چې تاسو خبره چې هغه یو عملی بحث نه دی او هغه څېړل کیږي نو هغه طرف ته اوس که پاکستان پر که بارډر باندې سہولیات ورکړي تجارت کې سہولیات ورکړي نو نه به ورکړي ځکه چې هغوی هلته کې وایي لکه څنګه چې ستاسو وزیر نور الله نوري صاحب د بارډر وزیر چې نه سرحد منمه نه سیمې خاردار منمه او نه چې کوم دی نو بیا خو نرشه راځه په اټک باندې ودرېږه که نه نو حسن خانه ما بیا نه په جرات مې وویل چې اوس دا یو شعار دی یعنی عملي بڼه سخته مشکل ده سخته دشوار ده آسان کار نه ده ته ووایي یو بل پاکستان هم ځان داسې ونه نیسي چې زه سخته بېګناه یم افغانان له پاکستان له لاسه هم سخت خفه دي پاکستان د جهاد په دوره کې دومره خلک چې تربیه کې نتیجه یې څه شوه افغانستان دغه طالبان 20 کاله پاکستان کې نه و پاکستان مرسته ما مخکې وویل چې جنرال حمید ګل پورته کول یو ګلاس چای پورته کول چې ارمانونه په افغانستان کې پوره شو
پیژامی ده پاکستان هم پاکستان هغه عمل هغه کردار چې کړی اوس جزای ویني خامخا جزای ویني چې خپل کړی یعنی دغه کار چې اوس پاکستان په کې اخته دی په جنگجال باندې اخته دی دا د پاکستان د لاسه د خپل دی د بل چا د لاسه نه دی. تاسو سیدی صاحب لکه سوینه دا کم حالات چې په افغانستان کې روان دي نو لکه ظاهره خبره ده تاسو په نظر هم د خپل ملک باندې دغه ګوره تاسو ګوره چې کومه پورې به دا حالات چې کم دي دا ځمکه برداشت کی دا ولس په برداشت کی دا قوم او ملت په برداشت کی. اکثر مملکتونه د پاکستان به شمول دا کوي چې په افغانستان کې تروریستان سره وایي چې داعش دی او القاعده دی او طالبان پاکستانی دي او حزب الوارد دغه طرف دي تر هغه طالبان افغاني وایي چې یا څوک نشته هغه وایي نشته. اما ګوره د تاجکستان شورشي خلک هلته په افغانستان کې شته د ازبکستان شته دا ډله تپلي طالبان افغاني په خاطر دا خلک په پاکستان کې د هغو سره وو تر هغه وخت پورې چې پاکستان طالبان افغاني او تصفیه ونه کړي هغه ګروپونه چې دهشتګرد دي چې دنیا ورته دهشتګرد وایي له ځان نه لرې نه کړي د ګاونډیانو سره ښه اړیکې په ځای ونه کړي همداسې حکومت د فاکتو حکومت پاتې کېږي په رسمیت نه پېژندل کېږي داسې مشکل د افغانستان خلک. اما زما باور دا ده چې هر حکومت هر نظام لکه د طالبانو په کابل کې امارات ورته وایي 4 کال 5 کال شاید دوام وکړي اما په دې حالت کې نشي کولی تر اخره پورې دوام وکړي یا به یو صحیح لاره به پیدا کړي یا د خلکو له مخ نه تېر شي. بل درته چې سیدی صاحب لکه 15 کال تیر شو لکه دې وخت کې یو مؤثر اپوزیشن زدانه وایم چې لکه عام د اپوزیشن دی با وسله اپوزیشن دی خو ظاهره خبره ده امارت باندې یو سیاسي دباو راوستو د پاره چې کوم دی چې افغانان را یو شوي وي نو ګیلې کې بهر ناشتي خدا سي یو سیاسي اپوزیشن دوی ته مخه ترانه غي د دې وجه څه دی یا اپوزیشن ستاسو معلوم ده چې طالبان هغه وخت چې قدرت کې نه دي رسیدلي یعنی دوه قرارداد هم دا نه دي چې د لوی خلیفات ویل چې طالبان تغییر کړي هغه پخوانی طالبان نه دي. پاکستان هم ویل چې دا پخوانی طالبان نه دي. ټول سیاستوال ویل دا پخوانی طالبان نه دي. اوس چې 4 کال تیر شو خلک پوهېږي چې څنګه دي طالبان د جنکیانو مکتب نشته ښځو ته په کار نه پرېږدي په هر شی وایي تاسو داسې کالي وغونده داسې د ګیرې داسې وي یعنې په هر شی مداخله کوي. اما نتایج د طالبانو په ګټه نه دي نتایج د حکومت په ګټه نه دي نتایج د امارات په ګټه نه دي ضرر دي تاوان دي. اوس د افغانستان خلک په دې نتیجې رسېدلی چې داسې نه کېږي. اپوزیسیون تحرکات پیدا کړي تاسو به د 2-3 میاشتو وروسته ګورئ چې تحولات په افغانستان کې خامخا سر پورته کوي. مطلب دا دی چې ظاهره خبره ده چې خلک تنګ شي نو په جنګ شو دې ټیم کې خو نړۍ هم دغه وایي چې لکه دا کم طالب چې دا کم دغه د برداشت نه دی. هغه ورځ د شنګای کوآپریشن ارګنایزیشن دغه چې کوم یو میټینګ شو 13 جمعه په ماسکو کې هغه هم وایي چې موږ به ټول د یو آزاد افغانستان د لپاره کار کوو او هغه افغانستان چې هغه د دهشتګردۍ نه پاکي د دې مطلب دا دی چې د سیمې ملکونه هم یوازې خو ولس نه دی د سیمې ملکونه هم نه برداشت کوي. ګوره موږ یو ګیلې لرو چې اروپا دا خبره کوي امریکا دا خبره کوي اول دوره چې طالبان قدرت ته ورسېدل دغه پاکستان اولین کشور و چې طالبان په رسمیت وپېژندل. ګوهر ایوب خان په ملل متحد کې ویل چې طالبان رسمیت د دې لپاره پیژني. ګوهر ایوب خان وزیر خارجه و زما بیا ده چې زموږ افتخار ده وایي دا چې حکومت په افغانستان کې نه کېږي. دا اوس د طالبان سفیر د پاکستان تا سره نه ده په اسلام آباد کې کنسولګري فعال نه ده په پېښور کې په کراچۍ کې فعال نه ده بیا نو وایي چې افغانستان کې دهشتګرد ده. اولین روابط دیپلوماتیک پاکستان کړی خو خلکو ولی د پاکستان خلک رښتیا ولې نه وایي یعنی اول مرتبه چې طالبان دوره مخکې دوره ته وایم د 20 کال مخکې اولین مملکت پاکستان و طالبانو په رسمیت وپېژندل. افغانستان خلک دا هیر نه کړي دا فراموش نه کړي هیڅ وخت فراموش نه کړي. اوس هغه حمید فیض چې لاس ورځې په کابل هوټل کې به کابینه جوړول د افغانستان خلک هرګز فراموش نه کړي.
دا ظلم دا پاکستان قطع مملکت ده. تاسو معلوم ده یو سل اتیا پورته نفوس لري، مساحت زیات ده. پاکستان هم یو وار کینی فکر وکړي چې ولې ما داسې کارونه وکړ، ولې شل کاله کې جمهوریت ویل چې طالبان افغاني په پاکستان کې وای نشته، والله کې نشته، نه و چیرته و، ولې زه اوس هم تا ته وایم د ورور په صفت وایم چې اوس طالبان پاکستاني حاضر شي چې تی پی سرکوب کې مهار کړي، تی پی حافظ ګلبهادر مهار کړي، پاکستان دا ژر په رسمیت وپېژني، ورته ووایي چې ژوندی دی ملا هیبت الله. افغانستان خلک ټول افغانستان د پاکستان په سیاستو باندې باور نه لري، وایي سیاستونه زګزاګي دي، سیاستونه فصلي دي، سیاستونه موسمي دي. افغانستان خلک چې وشي واقعا پاکستان رښتیا سیاست کوي، په سیاست کې غلطي نشته، بیا افغانستان د پاکستان سره د ایران سره وروري غواړي، نه دښمني غواړي. سیدي صاحب لکه اخرنۍ پوښتنه کومه، دا څه وجه چې کوم افغان حکومت راشي نو هغوی قصدن آمدن د پاکستان خلاف انډیا له لاس ورکوي، او پاکستان ته په دې اعتراض نشته چې انډیا سره د تعلق ښه شي، خو انډیا بیا چې کوم دی افغانستان خاوره استعمالي. یو اوس ډېر افغانان دا وایي چې انډیا انتهایی خود غرضه ده، هغه چې کلم په افغانستان باندې مصیبت راغلی دی په خلکو باندې، نو پاکستان لاره کولو کړې ده او انډیا تښتېدلې ده. تاسو ګوره دې طالب ته هغوی دهشتګرد دی، نن د هغوی او د طالب د ټولو نه په دنیا کې بهترین تعلقات د انډیا او دغه دي. دغه شان حامد کرزي صاحب سره پاکستان څومره ښه کړی، د اشرف غني صاحب په الیکشن کې دا څه وجه ده چې کوم افغان هم کابل ته لاړ شي نو بیا سترګې بدلي؟ یا داسې ده چې تاسو یعنی د پاکستان حکومت، تاسو ته نه وایم، ته خو خبرنګار آزاد یې، پاکستان هغه څوک چې په پاکستان کې تربیه کوي لکه طالبان و مجاهدین و داسې طمع درلودل پاکستان چې دا خلک افغانستان ته وځي د هندوستان سره رابطه ونه کوي، د نورو دنیا سره ونه کوي. پاکستان هر څه چې ووایي هغه به کوي. ګوره زما هیڅ وخت فراموش نه کېږي د حکمتیارو احمدشاه مسعود په منځ کې مخالفت و، د ضیاءالحق زوی راغلی ورسره خبرې کول، عربان راځي ورسره خبرې کول. دا خبره زما په یاد کې ده، ګوره ما مخکې د حمید فیض نوم واخیسته. ګوره د عمان په حکومت کې تاسو درې مرتبه کنفرانس کې شورای اسلامي دایر نه کړی پاکستان کې طالبان په رسمیت وپېژني. شاه محمود قریشي نه ویل چې خدای دې پاره طالبان په رسمیت وپېژني. خپل غلطیان پاکستان باید ومني. زه وایم چې افغانستان خلک وایي چې دومره چې پاکستان په افغانستان په باره کې غلطیان یې کړی، دا غلطیان باید تکرار شي. اوس هم مثلا پاکستانیان غواړي چې د اپوزیسیون سره تماس ونیسي، اپوزیسیون وایي باید د پاکستان سره اتحاد وکړي، دا ملګرتوب نه کوي. پس یعنی پاکستان هغه څوک چې کومک کړي، د حامد کرزي نه کومک کړي، تاسو یا د اشرف غني نه کومک کړي، طمع یې زیات و، یعنی پاکستانیانو طمع زیات و چې دی چې موږ سره کومک کړي باید هر څه چې موږ وایو هغه به وکړي. داسې نه کېږي. باید پاکستان د افغانستان استقلال، تمامیت اردي حرمت وکړي، عزت وکړي. خو دا د سیدي صاحب داسې یو خبر راځي په افغانستان کې چې یو سړی ځان پاپولر کوي نو خو بس د پاکستان پسې به خبرې کوي که نه، لکه دا یو حقیقت دی. او هغه د سردار داود د وخت نه را روان دي چې په هغه ټیم کې خو دا مسلې نه وې که نه، کمونستانو وخت کې خو دا مسلې نه وې که نه. نو دا خو لکه دا یو افغانستان کې یو دغه دی چې بس پاکستان پسې خبرې کوه نو ته به ښې لکه خلک به دې خوښوي. زه تا خبره باندې پوه نه شوم، بېرته تکرار وکړه سوال دې پوه نه شوم. وایم دا یو حقیقت دی چې په افغانستان کې هر سړی اختیار ته راشي له د سردار داود نه راپدې خوا. سردار داود هم چې کله بغاوت وکړو د ظاهرشاه صاحب خلاف نو د پاکستان خلاف او د پښتونستان مسلې اوچته کړله، بیا واپس کېناست. نو دا خو د هغه وخت نه تر دې وخته پورې چې څوک هم کابل ته راشي نو هغه چې بس نورې مسلو کې څه کار نه خوي د پاکستان سره دښمني. نو دا خو یو وزلي خبره ده. افغانان چې کوم دی دا یو حقیقت دی سیدي صاحب چې دوی په کابل کې د دوی سروایول د پښتون په دې دی چې دی به د پاکستان دښمني کوي. اما دا تا خبره حقیقت دی. دا حقیقت ده چې هر وخت پاکستان د افغانستان د حکومت د مخالفینو نه حمایت کړي، د حکومت نه دفاع نه دی کړی، همیشه د مخالفینو حمایت کړي. دا بیا څه جنجال ده، همیشه د مخالفینو. ګوره
مجاهدین د حکومت ډاکټر نجیب الله سره مخالف خو دا پاکستان حمایت کوي. ګوره نواز شریف به گورنر هاوس د پښتونخوا کې جلسه اداره نه کړه، کابینه جوړ نه کړ. نواز شریف زما په یاد نه ده. ګوره بیا نو هغه وخت چې امریکایان غوښتل چې افغانستان ته ورشي، اولین لښکر صوفي محمد رانغی په پل چرخي کې صوفي محمد رانغی زما په یاد نه ده. په خبرې خدای لپاره یعنی پاکستان هم چې یو ګولې ډوډۍ خوري، افغانستان ته باید بل ګولې ډوډۍ بل چاته وفق کړي. یعنی هر وخت پاکستان د افغانستان د مخالفینو سره کومک کړي، د مخالفینو اوس هم شاید د مخالفینو سره کومک وکړي. بهتر دا ده چې د حکومتونو سره اړیکې بهتره ده. یعنی تاسو دا وایي سیدي صاحب، تاسو وایي چې دې وخت کې پاکستان د امارت اسلامي سره کومک وکړي. نه 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 نه، زه داسې نه وایم. زه وایم د افغانستان د خلکو سره کومک وکړي. زه نه وایم امارت اسلامي زما مننه ورنه ده، زه دغه نه منم. اما زه وایم چې دغه امارت اسلامي پاکستانیان جوړ کړي. تاسو په قدرت رسولي، تاسو 20 کاله دا خلک ساتلي. دا د خدای لپاره 20 کاله دا خلک تاسو نشي ویلي. دا قانی صاحب دفتر چیرې و؟ مولوی کبیر چیرې و؟ مولوی یعقوب په کراچي کې درس نه و. امیر خان متقي هغه فابریکې چې لري، هغه سرمایه چې په کویته کې لري نه و. ملا هیبت الله په قشلاق کویته کې نه و. خدای دپاره خو تاسو مې یو رښتیا ووایئ. نو هغه تاسو وایئ موږ یې منو که تا نه څرګند پوښتنه کوم، ملا هیبت الله په کویته کې و که نه و؟ بلکل و. متقي و که نه و؟ تاسو خبره تجارت ملا یعقوب په کراچۍ کې درس ویل که نه ویل؟ موږ څه ملامت یو؟ او د حقانی صاحب چې اوس هم دلته کې اما هغه وخت چې موږ اعتراض کول پاکستان ولا افغانان دروغ وایي، یو یې نشته وایي، یو یې ولا کوي، یو یې نشته. بار ګوره زه درته وایم قسم به الله خورم، قسم درته خورم چې شاه محمود قریشي ویل چې هر څوک چې وایي یو طالب په افغانستان کې دی هغه خیانت کوي په خپل وجدان باندې. افغانان زړه بد دي، وبخښئ. اما اوس هم بعض سیاستوال علاقه لري چې پاکستان سره اړیکې ولري، اما دوستان یې ورته وایي چې احتیاط وکړئ، د پاکستان سره احتیاط وکړئ چې دا تر اخري خطه پورې نه ځي وایي. نه نو خبره دا ده سیدي صاحب، یو بل به منو، نو چې یو بل ومنو ما په خیال حالات به ښه شي. پاکستان له افغانستان منل پکار دی او افغانستان له پاکستان منل پکار دی. اما ګوره اوس خو دواړه وایي چې معضله TTP ده، دواړه، یعنی پاکستان هم وایي افغانستان هم وایي. ما مخکې تشریح وکړه د یو انسان په صفت، یو انسان چې عاجز سړی په صفت. ما ویل چې طالبان پاکستانی چې په افغانستان کې وي کې نه وي، طالبان افغاني دا توان نه لري چې د هغو مخ ونیسي. بیا نه تکرارم، حسن خان په ځان کې ښه هوښیار شه. طالبان پاکستانی هم د ملا هیبت الله نه بیعت کړی، طالبان افغاني هم بیعت کړی. ته یو مسلمان څوک چې بیعت کوي مجبور ده چې اطاعت وکړي. یو دوم، طالبان پاکستانی او طالبان افغاني 20 کاله په یو ټغر کې، په یو بستر کې، په یو کور کې، په یو ایدیولوژي کې، په یو ژبه کې، په یو ارمان کې مبارزه کول که نه کول. اوس طالبان افغاني کولی شي شمشیر ونیسي، توپک ونیسي، هغه ووایي دا امکان یې نشته. طالبان افغاني چې درته وایي چې موږ مخکې نیسو، دروغ وایي. نسي نیولی، نه نیولی. دا پاکستان باید ومني، باید مارشال قاسم منیر هم ومني، شهباز شریف هم ومني، نواز شریف هم ومني، زرداری هم باید ومني چې دا امکان نشته. یو د پښتونولي نه نګانه یو سړی چې 20 کاله تا سره مبارزه کړی، تاسو ډوډۍ ورکړئ، په خپل کور کې ځای ورکړی، کومک یې ورسره کړی. اوس ته کولی شې د پښتون په صفت شمشیر واخلي وایي ملا ولی الرحمن زه د تا سر پرې کوم. دا امکان شته؟ ډېره مننه سیدي صاحب.